من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح الآية صدق الله مولانا العلي العظيم وقال علي الوفاء رضي الله تعالى عنه علماء السوء أضر على الناس من إبليس. محترم مسلمانانو، تاسو خبر یاست چې زموږ د څو متعددو ورځو څخه د یو جعلي دیوبندي د وهابیت خادم چې ډیر وخت انسانان د دیوبند او د حنفیت په نامه دوکه کړي وه، د نادم غوندې یو ناپوه انسان سره په خبرو بوخت یو او نن د څلرم کلیپ کړی و، غالبا نن ورځ به کړی و. موږ چې وکتي نن ورځ د جمعې د 8 تاریخ دی، د جنوري د میاشتې د 2021. نو هغه د کلیپ مختصر لږ خبره وضاحت جواب. ندیم کاکا دونه خبرې دې کړي دي، د بجلیګر مولا مرحوم خبره ده، ول پرتوګ دې سوړې سوړې راوړي چې اره سوړه دې ګنډم ژړا راځي، پر کومه سوړه دې ګوته در کښېږدم. خپل ګردان دې اسې پوخ کړی دي، خبرې دې ډېرې کړي دي، ماز دې ګردان پوخ کړی دي. ځان کاږې، ما ته معلومیږي ته ځان کاږې، ځان مه کاږه. اسې بې ځایه پوچ و فحش لعنتونه. ګوره، لعنت د یو چا پر ذات و پر شخص دا په اتفاق د جمهور اهل سنتو دا ناجایز دي، او تا لعنتونه خاص پر ذات و پر شخص باندې ویلي دي. پر وصف جایز، په دې شانو به ستا سر نه خلاصیږي، یو څوک به دې بیا پوه کړي انشاءالله. دومرې خبرې دې کړي دي، یو حدیث دې په ټولو خبرو کې نسته، یو عربي کلام دې نسته، او دلته واضح 4 نیمې ګنټې درس قرآن ترکیب کوم، پلانه کوم پلانه کوم. اسې بې ځایه خبرې مه کوه، خلک ستا درواغ پیژني چې ته څومره درواغجن یې. یو عربي کلیپ نسې کولی، یو حدیث نسې ویلی، یو عبارت نسې ویلی، اسې بې ځایه ګډې زه ترکیب کوم. ته د ستا په 4 نیمې ګنټې کې چې دا تا کړی دی د یوې ورځې درس نشر که، موږ به هم استفاده ځینې وکړو، خیر دی، پروا نه کوي، معلومه به سي بیا ستا دا کلیپ. دلته خو هره خبره چې دې کړې چې پر هره نالۍ ولاړې د ځانه دې ویډیو کړې ده، چې هر ځای ناست یې د پښتو خبرې ها ها چې کوې، خو دونه ویډیوې کوې. ته د عربي ترجمې ترکیب چې دې کړی دی د قرآن د 4 نیمې ګنټې د یوې ورځې درس خو نشر که. زه خیر دی، زه به بل څه درته ووایم. ته د 4 نیمو ګنټو پر ځای باندې د 4 صفحو ترکیب وکړه او نشر یې که، زه به ستا نر وګورم چې ته څنګه نارینه یې، ته څنګه ترکیب زده کوې. بې ځایه خبرې مه کوه. او زما خیال چې غوږونه دې هم کار نه کوي، او د کورونا سره دې یو څه په دماغ کې نور توازن خراب شوی دی، کورونا نور خراب کړی. وجه دا ده، ما د امام شاذلي رحمه الله عبارت په تیر کلیپ کې ویلی دی، او دا مې ویلی دی چې امام شاذلي رحمه الله وایي اذا اراد الله ان یسلب ایمان عبد. د لیکلي دي د اوس په دا خبرو کې وایي د حدیث ویلی دی، او په حدیث کې د اذا اراد الله ان یسلب ایمان عبد وایي غلط ویلی. لکه دا حدیث نه دی. تو خو چې هر څوک یو عربي مقوله تېره کې ستا دا فکر دی چې دا حدیث دی، خو ته غریب په دې نه پوهېږې، هر عربیت حدیث درته معلومیږي. ما هلته کلیپ کې ویلي دی امام شاذلي صاحب، یا به دې غوږونه کار نه کوي، یا به دې دماغ کار نه کوي، څه بلا در سره جوړه سو پوهېږم نه. وایي ده ویل دی اللهم هل بلغتو، دا د حدیث مبارک الفاظ دي، دا به زه تاته بیا پیش کړم انشاءالله. دا هل په معنا د قد په هغه شانو ستا سر نه خلاصېږي. خبرې به بلې خواته نه بیایې. عربیت کې که زما او ستا مناظره سول، بیا پر هغه جلا مناظره وکړو، که ترکیب کې غلطیا وکړه، اعراب کې غلطیا و، انسان دی موږ عجم یو، خامخا به غلطیا سوي. هغه که ته بیا مناظره کوې نو بیا ونیسه، تم ترکیب شروع که زه به هم شروع کړم، یو ترکیب ته کوه، یو به زه کوم، بیا به ستا حال معلوم سي. په ټولو خبرو کې دې به پښتو بله خبره سته نه. 2 خبرو تر راځم. یو کلیف اول پر دې درته کوم چې د وهابیت خدمت کې د عبدالوهاب نجدي په باب چې دې کومې خبرې کړې دي، بیا درته راځم. ته د خپلو دیوبندي علماو یقینا ډېر لوی بې عزته یې، د هغو بې عزتي کوې، ځکه ته مفتي محمد فرید رحمه الله نه و خبر، حقاني شیخان نه و خبر. دیوبند علماو یعنې ستا په فکر باندې دا ده چې د دیوبند علماو د ځانه فتوا یې ورکولې که نه، علامه شامي بې تحقیقه فتوا ورکوله. دا ګوره زه څو مختصرې حوالې در ښکاره کړم. دا رد المحتار د علامه شامي رحمه الله 3 جلد کې 309 صفحه کې دا لیکي وهابیان خوارج دي. دا علامه ساوي رحمه الله 3 جلد کې 28 نمبر صفحه کې تفسیر ساوي کې لیکي وهابیان خوارج دي. دا شان ورشا کشمیری رحمه الله فیض الباری کې اول جلد کې 252 نمبر صفحه کې محمد بن عبدالوهاب نجدي او د اتباع خوارج دي.
دا نسائی محشي محمد محدث تانوي رحمه الله د دیوبند عالم دی. اول جلد کې 360 نمبر صفحه کې لیکي وهابیان خوارج دي، اتباع د عبدالوهاب نجدي خوارج دي. دا المهند المفند کې د هند او د پاکستان او د دنیا علما پر دې اتفاق لري چې وهابیان خوارج دي. دا سیف القندهاري کې د افغانستان د علما کرامو د دیوبند مشهور عالم علامه عبید الله کندهاري رحمه الله لیکي وهابیان خوارج دي. دا اظهار الحق للمتمسکین بالحق چې د پېښور مفتی عبدالحمید حقانی رحمه الله د صوابۍ لیکلی دي. پر دې باندې د مفتی حبیب الرحمن رحمه الله مفتی د دارالعلوم دیوبند دی. ډاګي بابا مرحوم الله دې رحم باندې وکړي، مفتی محمد فرید رحمه الله، سید شیر علي شاه رحمه الله، محمد حسن جان مدني رحمه الله، مفتی سیف الله حقانی حفظه الله، مولانا غریب الله صاحب فاضلي دارالعلوم دیوبند، مولانا عبدالحنان صاحب فاضلي دارالعلوم دیوبند، مولانا غلام حیدر صاحب فاضلي دارالعلوم دیوبند، شیخ الحدیث چند بادشاه صاحب، شیخ القرآن مولانا والی بادر صاحب. شل فتواوې تقریبا د پاکستان د مدارسو د علماو په دې کې سته چې وهابیان او اتباع د عبدالوهاب نجدي خوارج دي. دا فتوای حقانیه مې تېره پله کې درته ښکاره کړې وه چې عبدالوهاب نجدي او د ده ملګري خوارج دي 308 نمبر صفحه کې. فتوای فریدیه مې درته ښکاره کړې وه اول جلد کې 150 نمبر صفحه کې چې وهابیان خوارج دي. ته په چا باندې ګسري کې اعتماد کوې؟ دا ټول دیوبندي علما او ټول اهل سنت پر دې اتفاق لري چې وهابیان خوارج دي، یو ته د وهابیانو چنګوټۍ د وهابیانو تایید کوي. راشه دا ستا د پېښور عالم مولانا شیخ الحدیث حضرت العلامه شیخ رحم الله حقانی صاحب احقاق الحق پر دې باندې عنوان لیکي. دا حقانی صاحب هم لیکلی دي وهابیت فتنه چې ده د عبدالوهاب نجدي سره شروع سوله او بیا یې دلته لیکلي دي وهابیان خوارج دي. محمد بن عبدالوهاب نجدي د اهل سنت والجماعت څخه وتلی و او د خوارجو څخه و مسلمانانو وژل یې مباح کړل او د مسلمانانو مالو ته یې غنیمت ویله. د علامه شامي عبارت نقل کړی دي. یعنی یو ته پوس ولې او ستا سره د یو څو جعلي دیوبندیان چې ځان ته د دیوبند نسبت کړي او کار وهابیت ته کړي دا پوس وله دا وایي دا خوارج دي. پر نیټ باندې وګوره د اوس نوې فتوا د بنوري ټاوند د خوارج دي. مفتی زرولی خان رحمه الله بیان وګوره هغه د منظور نعماني صاحب د دې خبرې جوابونه هم کړي دي او پر هغه یې ردونه هم کړي دي په نیټ کې. هغه وایي دا خوارج دي. ډاګي بابا ته راسه چې د احنافو سترګي بلکې د دیوبند د سلف علماو مدافع 155 نمبر صفحه کې مولانا حمدالله جان د جوی رحمه الله تا ته څه توصیه کړې ده. زه خالص لنډ د یوه خبره د ډاګي بابا درته وکړم. ډاګي بابا لیکي والعجب من موحدي هذا الزمان حيث يقولون في حق ابن عبد الوهاب شيخ الإسلام ومجد الدين والحال أن العلماء صرحوا بأنه وأتباعه من الخوارج. تعجب دي د نن زمانې د موحدینو ستا غوندې خلکو ته وایي چې ته زه توحیدي یم. دی وایي عبدالوهاب نجدي ته شیخ الاسلام وایي، مجد الدین وایي. سره د دې علماو لیکلي دي چې هغه خوارج وو. والویل للمنتسبین الى دیوبند، هلاک دی وي هلاکت دی وي وایي هغه انسانان ته چې ځان دیوبند ته منسوبوي. کیف یقولون له شیخ الاسلام، څنګه درته وایي شیخ الاسلام ومجد الدین وان علماء دیوبند صرحوا بکون محمد بن عبد الوهاب النجدي من الخوارج. سره د دې دیوبندیانو علما ویل دي چې هغه د خوارج څخه کما ذکرنا نقلا عن عقائد علماء دیوبند وفي ذلك الكتاب مواهر العلماء من العرب والعجم. پر دې کتاب د عقاید علماء دیوبند المهند چې مې درته ورشوي رایک پر دې باندې د عربو او د عجمو د علماو تقریزونه سته. علماء دیوبند پر دا باندې دي چې عبدالوهاب نجدي او د ملګري اتباع دي. بیا به زه درته ووایم هم انشاءالله تو خو دا اردو ترجمه کولی سې نور شی خو نسې ویلی. بیا به زه درته ورښیم. هغه وایي ټول علماء دیوبند وایي دا خوارج دي او نن زمانې کې دغه دیوبندیان تا غوندې خلک یادوي. ګوره ډاګي بابا د هغه کرامت بعد الوفات ته کرامت بعد الوفات نه مني. بیا لیکي اخر کې والحاصل أن أكابر الديوبند بل العلماء الماضيين يقولون إن محمد بن عبد الوهاب من الخوارج. حاصل له کلام داري اکابر د علماء دیوبند او مازین علما وایي محمد بن عبد الوهاب د خوارج څخه دي. وبعض من استقبل الى الديوبند ولا ادري ابات فيه ليله او ليلتين ام لا. بعضې داسې انسانان دي ډاګي بابا وایي ګوره یاد ولره ځانونه وایي دیوبند ته منسوبوي په دې نه پوهېږي چې آیا دیوبند کې یو شپه کړې ده که نه ده کړې. غریب تا یادي تا ندیم کاکا تا ته وایي وګوره د دیوبندیانو اصلي دیوبندي فقط دیوبندي اقعد في درسه ام لا. آیا د دیوبند په درس کې کښېنستلی که نه؟ خو یفتري على علماء دیوبند ویزید الظن السوء عن العوام على الدیوبندین. پر دیوبندیانو درواغ وایي وایي د دیوبند علما د عبدالوهاب نجدي صفتونه کوي. عوام خلک پر دیوبندیانو باندې بدګمانه کوي. څوک وایي؟
مولانا حمدالله جان داجوي رحمه الله ډاګي بابا رحمه الله هغه مبارک لیکلي دي. عوام خلک اوس دی څه کوي؟ ډاګي بابا وایي نه عبدالوهاب نجدي او د ده اتباع چې دي وایي دا خوارج دي. ولې؟ هغه لیکي ومقصود العبد الضعیف الذب عنهم. مقصود د عبد ضعیف دا دی چې هغه د دې څخه دفاع وکړي، د علماء دیوبند دفاع وکړي. مقصود العبد الضعیف الذب عنهم د دې څخه دفاع ده. مقصود دا دی چې د دې څخه دفاع وکړي چې علماء دیوبند وهابیان نه وه، علماء دیوبند ښه خلک وه. نن تا غوندې جولي دیوبندیان علماء دیوبند بدنامه کوي او په دروغو په رښتیاو باندې وهابیت ته خدمت کوي. وایي وهابیان چې دي ته اوس د وهابیت دفاع په نیټ کوې. ندیم کاکا اوس خلکو ته د وهابیانو دفاع په نیټ باندې کوي. وایي په نیټ کې فتوا راغلې ده چې وهابیان خوارج نه دي. او بیا لیکي وایي ما زه به 50 کتاب وایي وښیم چې وهابیان خوارج نه دي. د نر زوی سونې سوې ښیې رښتیاګو که رښتیاګو د خپل ملک پلار زوی وې ونې سوې ښیې. ملکانو کار داسې وي لکه ته ډزې به ولي ملکان ډزې مه وله ملکانو ډزې کیسې مه کوه صاحبه. وښیه 50 کتابه وښیه تا زه 50 کتابه ښیم اوس دا به خبرې وي بله پلا به اوړې نه 50 کتابه به ښیې. وایي وهابیان تقلید ته شرک نه وایي. لالا ما درته وویله تا دماغ دې کار نه کوي. چا وویل چې وهابیان تقلید ته شرک وایي؟ علامه شامي رحمه الله وایي هغه حنبلیان دي. هغه چې خوارج بولي په دا خاطر نه، هغه وایي د شرک ټاپې لګي لکه تا غوندې یادوي ته لوی خارجي او الخوارج کلاب اهل النار ان شاء الله د هغه مصداق به یې که خدای کوله. وهابیان چا نه دي ویلي چې تقلید ته شرک وایي. او بیا وایي یو خبره دلته د اظهار الحق راکه دا یې لیکلي دي. وایي وهابیان زموږ علاقو کې موږ وهابیان غیر مقلدین ته وایو. وهابیان غیر مقلدینو ته نه وایي لالا، وهابیان پنجپیریانو ته وایي تا غوندې ته. راځي چې اوس د وهابیانو یعنې پنجپیریانو غلط عقاید او د دیوبند صحیح عقاید درته وښیم. مفتي اظهار الحق صاحب د وهابیانو تعریف په پنجپیریانو کوي. موږ علاقو کې موږ وهابي پنجپیري ته وایو. غیر مقلدینو د دې فرق سته. ستا چې د غم مناظرې سي ځان ته د دنیا مناظر وایي ته در اوسه د وهابي او د پنجپیري د وهابي او د غیر مقلد فرق نه سې کولی او نوم دې دومرې قدر دی. افسوس دی پر هغه چا باندې چې تا ته وایي چې ته زموږ د دیوبند نماینده یې. هغه دپاره افسوس دی چې تا د دیوبند نماینده ګرځي. افسوس دی پر هغه ورځ باندې چې دیوبند به تا نماینده ګرځي او په دیوبند کې به څوک نه وي. دیوبند زمري لري. الله دې تا ته نه مجبوره کړي تا غوندې کمزورو خلکو ته. را روان کلیپ کې به ورته د مناظرې څه چې ځان کښلی دي د هغه خبرو جواب هم درکړم. دا مې خالص د عبدالوهاب نجدي په باب کې هغه ستا رهنما ستا مقتدا چې تی صفتونه کوې هغه په باب کې خبرې ته وکړلې. او بیا به د عبدالوهاب نجدي کتابونه خپل هم درته ښکاره کړمه. تا ویل دي چې دی د هغه کتابونه ایدلي لا نه دلته مخامخې کتاب پروت یې لکه راوخت. د عبدالوهاب نجدي کتابونه به په خپله هم درته ښکاره کړم انشاءالله را روان کلیپ کې. اللهم هل بلغت وما علی الا البلاغ.